سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ملګرو. یو ځل بیا ستاسو ودرانه حضور ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم ملګرو. نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو څنګه موږ د یوټیوب چینل دپاره، د فیسبوک پیج دپاره، د یو نوم مشهور کېدا دپاره، د دکان ادرس لپاره څنګه موږ یو انټرنیټ جوړه کړو. نو راځو براوزر ته. تاسو سره چې هر براوزر ما سره کروم براوزر ته براوزر چې کله خلاص کړو دلته به سرچ کې دلته به تاسو سرچ کې ما سره لینک شته. دغه لینک به بیا زه په ډسکرپشن کې درکړم. دا د ویب سایټ دلته به دا ویب سایټ دلته پیسټ کړئ. بیا لږ انتظار کوو. کله چې موږ ته دا مخ خلاص شو بیا به دلته په دې کونج کې په دې درې اپشنه به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړئ لږ به لاندې راسئ، دا ځای به ټیک مارک چې مو کله ټیک مارک کړو تاسو موبایل به د دغه رقم ته چې مثلا د کمپیوټر رقم ته به واړئ. دلته لږ انتظار ورته کوو. نو دا صفحه خلاص شوه. بیا به دلته تاسو په دې ځای کلیک وکړئ. په دې کونج کې به دلته تاسو د رجسټر اپشن راځي، په دې به کلیک وکړئ. دلته ما یو ځل ځان کې رجسټر کړی دی، په دې خاطر ما ته دا رجسټر نه راځي، ما ته لوګین راځي. تاسو ته به دا رجسټر راسي، په دې به کلیک وکړئ. ما ته اوس دا مخ راغی، تاسو ته به دلته څه رقم مخ راسي ته ودرېږئ. مثال دا د رجسټر دلته پورته ګوره دا د لوګین په څنګ باندې رجسټر په دې چې تاسو کلیک وکړئ په دې رجسټر باندې تاسو ته به دا رقم مخ راوړي. دا رقم دلته به دا په دغه ځای کې به تاسو ځان رجسټر کړئ. به دا اول کې به خپل نوم ورکړئ په دې ځای کې، او دلته به تخلص ورکړئ. دلته به بل داسې نوم ورکړئ، سر نوم تاسې ورکوو. دلته به ایمیل ادرس ورکړئ، دلته به پاسورډ ورکړئ، دلته به بیا دغه پاسورډ ورکړئ چې دا دلته په تاسو سر کې ورکړی. بیا به په دې ځای کلیک وکړئ او په دې ځای به کلیک وکړئ. بیا به لاندې به دا رجسټر باندې کلیک پسې وکړئ. بس تاسو به کې رجسټر شئ. بیا تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې کې جوړې کړئ. نو اوس زه دلته د ویډیو ځای ته راځم. دلته چې کله رالم ما سره زه په دې اکاونټ ما ځان کې رجسټر کړی ده، په دې خاطر زه نوم شی نه ور اچوم. تاسو ته به دا رقم مخ خلاص شي. داسې کله خلاص و دلته اوس ویډیو راځي. ګوره دا ټولې ویډیوګانې دي، او دلته بیا اول، دوم، درېیم، څلورم، پنځم، دا شپږ کې مثلا دا ټولې ویډیوګانې دي. دلته دا دي. په دوم چې کلیک وکړئ بیا نورې ویډیوګانې درته راځي. درېیم چې کلیک وکړئ بیا دا نورې ویډیوګانې درته راځي. مثلا تاسو چې هره کوم ویډیو وغواړئ په دې کې جوړوه، خو صرف دلته یو ویډیو چې دی مثلا دا خړه ویډیو کې په دغو کې دا چې دی دا په پیسو باندې دا دغه یې نه ورکوي. ښه کوم دا دغه صافې ویډیوګانې چې دی دا بیا دغه یې موږ تاسو کوو. مثلا زه غواړم په دې ویډیو باندې یو انټرنیټ جوړه کړم. مثلا دلته یو ملګري ماته ادرس رالېږلی دی، نو تاسې به بیا دغه باندې ویډیو باندې کلیک وکړو. بیا به په دې ځای کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار ورته کوو. ته موږ ته یو صفحه خلاصېږي. ګوره دا صفحه خلاص شو. دلته ادرس ورکوو. دلته دوه ادرسه مثلا چې هر ادرس موږ ورکوو، کم یو دوه ځای ورکوم او کم دوه ادرسه ورکوم. او دلته لاندې دلته نوم ورکوو. مثلا ګوره زه په سر کې دلته ادرس ورکوم، دا ادرس ته دلته بیا دغه دوم ادرس پسې ورکوو. دا ادرس چې مو کله ورکړو بیا به تاسو په دې سور ځای کلیک وکړئ. دا لیکلی دی سیوبین ویریفای یو شی خو لیکلی دی، خو تاسو به بیا په دې ځای کلیک پسې وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار کوو. دلته تاسو په دې ځای کلیک وکړئ. دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار کوو. دا لیک ورسېږي دا سر کې. بس تاسو ته دا رقم مخ راووت. دا ویډیو دا اوس کومه چې اوس ما ادرس ورکړو هغه دا ویډیو ده. اوس څنګه بیا ډاونلوډ کوو
تاسو به د ډاونلوډ بټن ووهئ داسې مو کله ووهو تاسو ته دلته راوړي دا ډاونلوډ USB په دې به کلیک پسې وکړئ داسې مو کله کلیک وکړو دلته پاس صرف دا لیک ورسېد دلته پاس دغه شروع کېږي دا ډاونلوډ دا د ډاونلوډ شروع شو اوس لږ انتظار ورته وکړو چې دا کله ډاونلوډ شوه بیا یې ګورو چې ایا دا څنګه شوې ګوره دا هم ډاونلوډ شو اوس دا خلاصوو دا لاندې چې لیکلی ده ګوره دا د موبایل نمبر هم دی د هغه نفر ادرس هم دی دغه رقم ډېرې ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې جوړې کړئ نو ملګرو له تاسو نه هیله کول کېږي که چېرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره نور هم په الله سپارم. السلام علیکم.